دوه له شرمه ډک خبرونه کرزي په خپل موزرت سخت پښیمانه دی او ولې د غني ارمان کوي بلخوا عمران خان ولې د طالبانو پر ځای د خپل نوکر ګلبدین ملاتړ په اړه څه ویلي دي دا او نورې خبرې دغه ویډیو کې وګورئ خو لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د په نظر د پخوانی نظام سقوط د افغانستان په خیر نشو نوموړي له یو ایرانی اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې له تاوتریخوالي او وینې تویېدنې پرته کابل ته د اسلامي امارت پر راتګ خوښ دی خو په وینا یې خبرو باید دوام پیدا کړی وای کرزي ویلي بهتره به دا وه چې د اسلامي امارت ځواکونه او ملي امنیت ځواکونه سره یو ځای شوی وای نوموړي څرګنده کړې چې اوس یې د اسلامي امارت ته مشوره ده چې باید داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان خپل ځانونه پکې وویني کرزي ټینګار کوي چې د حل او د اسلامي امارت د بریا یوازینۍ لاره له خلکو سره ښه چلند او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول دي په ورته وخت کې بیا د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له BBC سره په مرکه کې وایي چې پر کابل د 1990 کلونو په جګړو کې موږ د طالبانو ملاتړ نه کوو بلکې موږ د ګلبدین حکمتیار ملاتړ کوو عمران خان د اوسنیو طالبانو په اړه وایي چې شاید په څو ډلو وویشل شي د زیاتوي طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې د نجونو د تعلیم په لاره کې به خنډ نه جوړوي په دې تړاو بیا په کومنټ کې ورته نظیف احمد لیکلي دي چې نارې به یې کړې بار به یې وویل چې خلکو ما پرېږدئ چې د باعزته سولې خاوندان وکړم وخت راکړئ دایمي او پایداره سوله درته راولم داسې یوه سوله چې امن ثبات ترقي درې واړه ولري بېصبري او تلواري مه کوئ سوله راوستل وخت غواړي بیا به یې پرې اضافه کړه د دوحې تړون زموږ نه دی په هغه کې د افغان انسان ژوند او راتلونکی بیخي نادیده نیول شوی ویل به زه لومړی د پاکستان سره سوله کوم بیا له طالب سره خلکو به ورغبرګه کړه چې غني پر واک مین دی غني د واک دوام غواړي خپله دوره پوره کوي پلمې لټوي سوله نه کوي واخلئ نو دا مو سوله حامد کرزي ته بیا میرویس شاهد وایي چې لږ خپل ګریوان ته وګورئ دغه هر څه خو تاسو سیاسونو وکړل کنه بیا ته څوک چې د خیر او شر پرېکړه وکړي همدا ته وي چې غله دې وروزل همدا ته او عبدالله دا وطن ټولې نړۍ ته وشرمو له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ دا او د کرزي او د عمران خان په اړه تازه خبرونه او په دې اړه بیا د خلکو شخصي نظرونه د همداسې نورو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا الله